خال به د یار په وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه دا شنه خالونه یې اتن کړي دا تورې سڼې دایره ورته وهینه خال د افغاني میرمنو تر ټولو پخوانی د سینګار او پسول دود دی نو ولسي ادبي په اړه زښتې ډېرې لنډۍ راخیستي دا چې خال د ښایست سمبول دی نو د نوې پیغلې شوې نجلۍ لپاره د خال ایښودل یو اړین کار برېښي په دې لنډۍ کې ښه انځورولی شو خدایه د مورې ورته پام کړئ چې په لنډۍ ځنه یې ووهي خالونه په مخ څلور خالونه کېده په تا مین زه په څلور مذهبه یمه خالونه واړه شنه خالونه د ځنې خال د مرور پخلا کوینه په افغاني دود کې پیغلې او میرمنې د ښایست او سینګار لپاره په مخ او ځنه خالونه ږدي خالونه ایښودل له زرګونو کلونو راهیسې دود دی چې لا یې دود پر ځای پاتې او په کلیوالو سیمو کې جونې پر مخ او د مخ په نورو برخو خالونه ږدي د غني خان یو ډېر مشهور شعر دی چې وایي د لکه زره کتابه ما دا یو ټکی زده کړی تور هم ښایسته شي چې د یار په ځنه خال شي په افغاني ټولنه کې کله چې کومه پیغله خال لګوي نو په کلي کې هغه زړې میرمنې ته ورځي چې هغه د خال په لګولو کې مهارت ولري او دا کار بیا د خپلو همزولو ترمنځ کوي او هغوی راټولوي خال دې واهه خبره دې نه کړم ناغه به راکړي د سرکو شونډو سرونه په افغاني ټولنه کې سینګار او خال بیا په تیره شین خال له پخوا زمانې څخه دود دی جونو میرمنو به په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل چا چې ایښی شین خال ستا په جبین دی زما زړه هم د هغه د لاسه شین دی